بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. راځو د نن ورځې په درس کې د حجرې کیمیاوي جوړښت وایو. ټول حجرات د کیمیاوي جوړښت له مخې له دوه ډوله موادو څخه جوړ شوي دي چې یو یې عضوي مواد دي او بل یې غیر عضوي مواد دي. د حجرې عضوي مواد یا د پروتوپلازم هغه برخه چې عضوي مواد یې تشکیلوي په لومړي سیمسټر کې تاسې لوستي. راځو د دویم سیمسټر مالیکولي بیولوژي په لومړي درس کې د حجرې غیر عضوي مواد لولو. د حجرې غیر عضوي موادو کې مختلف مواد شاملیږي لکه اوبه او منرالي مواد، چې په منرالي موادو کې بیا په خپل وار سره عناصر شاملیږي چې په خالص شکل وي، تیزابونه، قلویګانې، مالګې او نور ایونونه هم شاملیږي. نو لومړی راځو د حجرې د غیر عضوي موادو له ډلې عناصر لولو. د حیواني پروتوپلازم یا د ټولو ژوندیو حجراتو په جوړښت کې 14 عناصر برخه اخلي، چې د هغوی له ډلې څخه یې 14 عناصر ډېر مهم یا ډېر عمده دي، له دې کبله چې دوی د پروتوپلازم په جوړښت کې تر نورو ډېر برخوال دي. نوموړي عناصر اکسیجن، هایدروجن، کاربن، نایتروجن، کلسیم، کلورین، اوسپنه، مګنیزیم، پوتاشیم، سودیم، سلفر او فاسفورس دي. مګر د دغو 14 عناصرو له جملې څخه لومړني 4 عناصر یعنې اکسیجن، هایدروجن او همدارنګه کاربن او نایتروجن دا د ټول پروتوپلازم تقریبا 90% تشکیلوي. یعنې اکسیجن په یوازې توګه د ټول پروتوپلازم 63% تشکیلوي، هایدروجن 10% تشکیلوي، کاربن په خپل وار سره 20% د پروتوپلازم تشکیلوي او همدارنګه نایتروجن هم د پروتوپلازم د ټولو عناصرو 3% تشکیلوي. نو د اکسیجن 3%، د کاربن 20 او د هایدروجن 10 او د نایتروجن 3% که دا ټول سره جمع کو نو ټول ټال 90% تشکیلوي. له هغه وروسته ځینې نور عناصر چې پاتې کېږي هغه د پروتوپلازم په جوړښت کې شته، مګر د هغوی فیصدي ډېره کمه ده. یعنې د فاسفورس فیصدي له 1 څخه لږ زیاته ده. نور ټول عناصر سلفر، اوسپنه، مګنیزیم، پوتاشیم د دوی فیصدي له 1 څخه کمه ده. همدارنګه له دې عناصرو علاوه میس، کوبالت، جست، سلیکان، منګنیز، ایوډین، مولبډین، برون او وناډیم دا هم د یادونې وړ دي، مګر دوی د پروتوپلازم په جوړښت کې په ډېره کمه فیصدي سره شتون لري. همدارنګه په پروتوپلازم کې معمولا غیر عضوي مرکبات د اوبو، منرالونو او مالګو په شکل باندې شتون لري. همدارنګه د الکترولیتونو په شکل باندې هم شتون لري. نو د نوموړو غیر عضوي موادو له ډلې څخه موږ راځو په تعقیب د عناصرو، دا ځل یې اوبه وایو. اوبه د پروتوپلازم په جوړښت کې په اوسط ډول له 65 څخه تر 80% پورې شتون لري، مګر دغه فیصدي د اوبو اندازه دا له دغه فیصدي څخه انحراف هم کوي، چې وروسته به تشریح شي چې ځینې حجرې له دې څخه زیاتې اوبه لري.
اوبه د پروتوپلازم په جوړښت یا د حجراتو په جوړښت کې ځانګړی ارزښت لري. نوموړی ارزښت د دوی د یو ښه محلل جوړېدل دي، یعنې اوبه په خپله یو ښه محلل ده یا حل کوونکې ده. له دې کبله اوبه اکثریت مواد په خپل ځان کې حل کولی شي، او که موږ تاسې وګورو د حجراتو اکثریت فعالیتونه په اوبلن محیط کې ترسره کیږي، مګر اوبه ځینې مواد دي چې په ځان کې نشي حل کولی، لکه هایدروکاربنونه. همدارنګه ویل کیږي چې که چېرته اوبو د هایدروکاربنونو د انحلالیت قابلیت لرلی، نو ژوند به امکان نه لرل. هغه فیصدي چې له 50 او 80 څخه انحراف کوي، هغه په جنایني یا د جناین په حجراتو کې د اوبو فیصدي ده. د جناین حجرې یا امبریونیک سیلز دوی له 90 څخه تر 95% اوبه لري، مګر دا کیدای شي کموالی هم وکړي. اوبه له ارګانیزم بیرون هم د اهمیت وړ دي. د ځمکې کره 1.7% اوبه تشکیلوي، البته د ځمکې د کرې مخ، مګر د انسان بدن د وزن له مخې 66% اوبه لري. همدارنګه اوبه ځینې نورې مهمې ځانګړتیاوې هم لري، لکه د تودوخې جذب او ذخیره. که هغه د انجماد په حالت کې وي، که په مایع او ګاز حالت کې وي، نو اوبه تودوخه جذبولی شي او ذخیره کولی شي. همدارنګه د اوبو مالیکولونو یو بله مهمه ځانګړنه دا ده چې دوی په خپل منځ کې هایدروجني روابط لري، یعنې دوی یو له بله سره د هایدروجني روابطو په واسطه یې مالیکولونه نښلي او یو په بل پسې راکاږي، چې په ژوندیو موجوداتو کې د هغوی د حرکت باعث ګرځي. همدارنګه مالګې هم د پروتوپلازم مهم جز ګڼل کیږي، مګر مالګې په پروتوپلازم کې په منحل شکل سره هم شتون لري او په ترکیبي ډول هم شتون لري. په منحل شکل په دې معنا چې دوی د پروتوپلازم اکثریت مالګې په اوبو کې په منحل ډول وي، یعنې په اوبو کې حل شوي وي، او ځینې مالګې په ترکیبي یا د مرکب په شکل شتون لري، لکه د هډوکو په جوړښت او یا د وجود د ځینو نورو غړو په جوړښت کې دوی په ځای د دې چې په آیونونو تجزیه شوي شکل شتون ولري، بلکې د خنثی مالیکولونو په شکل شتون لري. همدارنګه که چېرته مالګې په پروتوپلازم کې د اوبو په واسطه یا د نورو الکترولیتونو په واسطه تجزیه شوي وي، نو دوی په مثبتو او منفي آیونونو باندې بدلیږي، چې مثبت آیون ته کتیون ویل کیږي او منفي آیون ته انیون ویل کیږي. او د وجود د حجراتو په جوړښت کې ډېرې زیاتې مالګې شتون لري، چې د هغوی له جملې څخه د کلسیم، سودیم، پوتاشیم مالګې مهمې دي. د مثال په ډول د کلسیم د مالګو له جملې څخه کلسیم کاربونیټ، کلسیم فلوراید او همدارنګه کلسیم فاسفیټ دا د هډوکو، غاښونو او نورو خارجي قشرونو په جوړښت کې مهمه ونډه لري. او که چېرته عضوي غیر عضوي مرکبات په اوبو کې تجزیه شي، نو دغه محلولونو ته الکترولیتونه ویل کیږي، یعنې د پروتوپلازم په جوړښت کې یوه اندازه الکترولیتونه هم شتون لري. او که چیرې غیر عضوي مواد په اوبو کې تجزیه نشي یا تفکیک نشي، نو هغه محلول ته غیر الکترولیت محلول ویل کیږي. د مثال په ډول د اوبو او سودیم کلوراید محلول الکترولیت ده، مګر د اوبو او بورې محلول غیر الکترولیت ده. همدارنګه
ایونونه د پروتوپلازم یا حجراتو په تشکیل یا جوړښت کې مهم رول لري. یعنې ایونونه د عصبي او عضلي انساجو په فعالیتونو کې ونډه لري او همدارنګه ځینې انزایمونه هم فعالوي. مثلا د کلسیم ایون د ایونونو په فعالولو کې رول لري. تیزابونه او قلویګانې هم د پروتوپلازم مهمه برخه تشکیلوي، مګر تیزابونه معمولا او قلویګانې دا په پروتوپلازم کې یا د حجراتو په جوړښت کې دوی په ترکیبي شکل شتون لري. یعنې ځینې تیزابونه دي لکه سلفوریک اسید، همدارنګه هایدروکلوریک اسید یا هایدروجن کلوراید او فاسفوریک اسید. دغه درې تیزابونه دا د حجراتو په جوړښت یا د پروتوپلازم په جوړښت کې مهم شمیرل کیږي. له دې جملې څخه سلفوریک اسید او فاسفوریک اسید دا په وجود کې له پروټین سره په تړلي شکل ډیر زیات پیدا کیږي. مثلا که چېرته سلفوریک اسید له پروټین سره یو ځای وي د سلفو پروټین په شکل، همدارنګه د فاسفو پروټین په شکل فاسفوریک اسید د پروټین په جوړښت کې شتون لري. همدارنګه سلفولیپید، فاسفولیپید دا ټول هغه مواد دي چې تیزابونه په هغوی کې په ترکیبي شکل یا تړلي شکل سره شتون لري. یعنې تیزابونه معمولا په آزاد شکل په پروتوپلازم کې شتون نه لري. همدارنګه تیزابونه د سایتوپلازم او وینې پلازما پی ایچ په ټاکلو کې یا په بدلون کې ډیر رول لري. یعنې که چېرته د تیزابو مقدار په پلازما او یا په سایتوپلازم کې زیاتیږي نو ویلی شو چې پی ایچ ورسره کمیږي، له 7 څخه ټیټیږي. آینده درس به د موږ تاسې پی ایچ وي، همدارنګه یاده دې وي چې قلویګانې هم د ژوندي ارګانیزم یا ژوندي حجراتو په جوړښت کې برخه لري، مګر د هغوی فیصدي او اندازه پروتوپلازم کې ډیره کمه ده، بلکې دوی د مثبت او منفي آیونونو په شکل سره پیدا کیږي. دا د نن ورځې درس و. آینده درس به د موږ تاسې پی ایچ وي. درنو محصلینو، که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرله نو هغه په ډیرو لارو له ما سره شریکولی شئ. یو خو په همدغه ګوګل کلاس کې هم شاید د دې زمینه وي چې تاسې پوښتنه وکړئ. همدارنګه په واټساپ کې هم پوښتنه کولی شئ له ما نه. زما د واټساپ نمبر 098 واویا 92 15 ده. په الله مو سپارم. خدای په امان.